دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا ماله دا جایز دی چې زه د خپلې خینې سره کښېنم او که چېرته زه د هغې سره لاس میلاو کړم نو زما اودس چاردام به دې سره ماتیږي او که نه؟ الجواب، خینه په هغه زنانو کې دی چې هغه پردی زنانو کې راځي، په هغه زنانو کې نه راځي چې هغه په تا باندې حرامي دي او ته د هغوی دپاره په محارمو کې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا وایي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې یو سړی دی د پردۍ ښځې سره نه یوازې کېږي، که یوازې شو نو کان الشیطان ثالثهما، شیطان یې دریم شي. اوس دې کې هر اجنبۍ او پردۍ ښځه راله، که هغه خینه ده او که هغه بله رشته، که هغه تره لور ده، ماما لور ده، د ترور لور ده. او زمونږ د پښتو معاشره کې د یو څو کارونه ډېر ګډوډ دي. یو پکې دا ډېر ګډوډ کار دی، د خینې نه پته یې کومه رشته جوړه کړې ده او دا په ټلیفون باندې اوږدې اوږدې خبرې او دا یو ته څنګه وه. بس صحیح ده، خینه راله کور ته، سلام دوا د لرې نه وشو، د لرې نه سلام دوا وشو، زیات تپوس کوې څنګه یې ښې، هغې تپوس وکړو څنګه یې، بس خبره ختمه شوه. نه کېناسته او هغه به یې د خپلې خور سره ناستې او دی ورسره ناستې او دا ګپ شپ او قهقهې ټوغې ټقالې پالتو خبرې. او ځکه زمونږ د پښتنو په دې معاشره کې څومره داسې کیسونه راغلي چې یو سړی په خپله خینه باندې میني، بلکې داسې پکې ما یو کیس لیدلی چې د خپله ښځه یې وجلې ده دې دپاره چې د خور سره نکاح وکړي. هر کله چې د شریعت پرېښو او دینداري دې پرېښودو تا ته به مسله جوړېږي، هر کله. او چې څومره دې په شریعت باندې عمل کوو دومره به ته د جاقو نه پاره وي. اوس زما د خینې سره څه کار دی؟ مثال کې خینې سره کښېنم او ګپ شو، اوس هغې سره زما سویمه ده، که زما دا ښځه مړه شي دې سره زما نکاح کېږي، زه دې په محارمو کې خو هم نه یم، یا زه د خپله ښځه طلاقه کړمه، عدت هغې تېر شو، بیا زما دې سره نکاح کېږي. دا که دا په ما حرام هم ده نو وقتي طور حرامه ده. د څه د لاسه حرامه ده؟ چې دا خورې په نکاح کې ده، نو د دې سره ګپ شپ لګول او پالتو خبرې او بیا په ټلیفون باندې اوږده اوږده ګپونه، نو دا جاخۍ جوړوي. او داسې بیا ډېرې رشتې دي چې موږ پکې تساهل کوو، دا جي د تره ښځه ده او دا جي د ماما ښځه ده. صحیح ده، د تره ښځه د ماما ښځه ده، د دې رشتې قدر پکار دی. دوا سلام، څنګه یې ښې، هغوی سره مرسته کول، د دې ټول ګنجایش دي په شریعت کې، خو د هغې نه اخوا د حدودو نه اخوا تله ای کې نقصان دی د ټولو. او الله کیدی نه شي چې الله ما او تا د داسې کار نه منع کړي چې ای کې زما او ستا د دنیا او د آخرت فایده وي. چې کله م الله موږ د یو کار نه منع کړو نو پوه شي چې یا پکې زموږ د آخرت نقصان دی او یا د دنیا نقصان دی. بعض پکې لا ګیلې کوي، ستا خور خو ما ته د اختر مبارکي مو نه یې ښځې ته وایي او نه یې ما ته ټلیفون وکړو او نه زما خواله. لکه ته پې څه کې، پردۍ ښځه ده، د اختر مبارکي که در کړه یو ډېره ښه ده، که در یې نه کړه هم ډېره ښه ده. زما هغې سره سویمه چې اختر مبارکي به راکوي، زه رایې کړې وزي کې ولیدم پلاني اختر دې مبارک شه، بس الله دې وبخښه ستا دې مبارک شي، خبره ختمه شوه. یا بیمار شوي تا ته ووایي څنګه یې ښه یم، تاسو څنګه یې ښه یم، خبره ختمه شوه. دا ګیلې شکوې دا داسې رشته نه ده چې دا به تا نه پرده نه هغه به تا نه پرده کوي او دې سره لاس میلاول حرام دي. مصافحه د هغې سره دا حرامه ده. دغه شان د تره لور، د ماما لور، کاکا لور،
دا څومره دی چې رشتې دي دا ګورئ هغه رشتو کې نه راځي چې موږ د هغوی لپاره محارم یا هغوی به موږ همیشه لپاره حرام دي دا خبره یاده ساتئ بلکې د تره لور او د کاکا لور او ماما لور دا خو به موږ باندې سره حرامه نه ده هغه کله به موږ باندې حرام ده هغې سره خو هر ټیم نکاح کېږي الا دا چې خورې تا سره په نکاح کې یا ترورې په نکاح کې هغه جدا مسله ده نو دې کې احتیاط پکار دی او دا د دې خبره نه ده چې یاره زموږ زړه سخا ده او زموږ زړه پاک دی دا د زړه خبره نه ده چې زړه سخا دی ځکه موږ دا خبرې کوو دا د شریعت خبره ده او چې په دې خبرو دې عمل کوو زړه به دې پاک وي لکه دا اوس د پاک زړه خبره ده یعنې ښینه راله رانله ستاسو څه خیال دی سړي زړه پاک دی که سخا دی پاک دی د تره له لور سره زما سویمه ده چې لاسونه ورسره میلاوم او قهقهې او کېد او راش او چای واله او ته پکې بسکټ واله او ته ماله ده جوړه واله ده چې کوم سړی دا کارونه نه کوي زړی پاک دی که سخا دی پاک دی موږ ته د ضرورت د خبرو نه ګورې نه منع کوو چې سړی زما د خبرو نه غلط مطلب ووایي د بیمارۍ تپوس کوه د لرې نه دوا سلام ګنجایش دي د لرې نه بغیر د یو ځای کېناستو نه بغیر یو بل ته کتو ته پکې څه ضرورت دی کتو ته پکې هم ضرورت نشته حیاناک سړی زنانو ته سر اوچتوي نه د سره بره دا د حیاناک سړي نښه ده نو الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي بیا دا ورور وایي که ما ورسره لاس میلاو کړی زما اودس ماتېږي دې سره او که نه دې کې د علماو اختلاف دی چې زنانه سره بدن ولګي یا لاس ولګي دې سره اودس ماتېږي که نه راجح قول دا دی او دا قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې زنانه سره چې دې لاس ولګو که په شهوت سره او که بغیر شهوت سره یې دې سره اودس نه ماتېږي الا چې د انسان د بدن نه څه لاړ شي نو دا اودس بیا له دغې سره مات شو دې سره نه دی مات شوی چې لاس دې ولګو ځکه چې په دې دلیل نشته او موږ د الله په بندګانو باندې داسې یو کار نشو لازمولی چې هغه په الله او د الله پیغمبر نه لازم کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونځ کو عایشه رضی الله عنها څه وایي وایي ما خپې غځولې د هغه په دې قبله کې نو چې سجدې له به تو څه چل به وکړو ما له به لاس راوړو نو ما به خپې راغونډې ګوره لاس به له وړو نو که چېرته زنانه سره لاس لګولو سره اودس ماتېدی نو بیا به دلته هم اودس مات شي دغه شان بعضو روایتونو کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزله وتو او خپلو بیبیانو کې یو بیبي ښکل کړه ځکه دغه سړی وایي د مانځه کې دغه لاس ته شهوت سره نه نو د ښکلولو سره لازم شهوت وي خو بیا هم هغې سره رسول صلی الله علیه وسلم بیا اودس نه دی کړی لاړ مونځ یې وکړو نو د زنانه سره اودس لاس لګولو سره یا بدن لګولو سره صرف اودس نه ماتېږي چې څو پورې د بدن نه څه تلي نه وي